د هلمند ولایت مقام د احتکار د مخنیوي او د خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول په برخه کې خپل تعهد تازه کړ او په دې اړه جدي هڅې پیل کړې دي. د هلمند والي مولوي امان الدین منصور، د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتو اوریدو رئیس مولوي محمد امین بدخشانی، د احتکار د مخنیوي او د نرخونو د کنټرول د کمیسیون له مسؤل عزت ماما او د کمیسیون له نورو غړو سره په خپل کاري دفتر کې کتل دي. هلمند ولایت مقام بیان مولوي محمد قاسم ریاض وایي په دې لیدنه کې د بازارونو د وضعیت، د خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول او د احتکار د مخنیوي په اړه نظرونه شریک شوه. هلمند والي کمیسیون د سپارښتنه وکړه چې د خلکو د ستونزو د حل او د بازار د ثبات په برخه کې د نرخونو د کنټرول په تړاو په بشپړ جدیت او قاطعیت سره خپل فعالیتونه دوامداره وساتي. د نرخونو پر کنټرول او احتکار مخنیوي، ستونزو، اړتیاو او ټولو لازمو مواردو باندې خبرې وشوې. ښاغلي حاجي والي صاحب سپارښتنه وکړل چې د نرخونو کنټرول او احتکار مخنیوی ډېر مهم دی او د دې لپاره د لازمي هڅې او بشپړ جدیت وشي. له هغه وروسته د احتکار مخنیوي او نرخونو کنټرول کمیسیون بازار کې د ګڼو هټیو او خوراکي توکو له شرکتونو څخه څارنه وکړه چې په پایله کې یو شرکت د اصولو څخه د سرغړونې له امله وتړل شو. د نرخونو د کنټرول لپاره مو جدي هڅې پیل کړي دي. د ګمرکاتو سره هم په تماس کې یو ترڅو د نرخونو په کنټرول کې لازمه محاسبه ترسره کړو. سرغړونکي به ضرور د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی نقیب الله وایي د بیو د کنټرول او احتکار د مخنیوي په برخه کې د ولایت مقام لخوا د ترسره سوو اقداماتو خوښي څرګندوي. دی وایي دا ډول کمپاینونه د احتکار په مخنیوي او د بیو په کنټرول کې مهم تمامېدای شي. او په دې کې د حکومت مداخله ډېره مهمه ده، د مسؤلو کسانو په دې صورت چې دا د هر سړي د وس کار نه دی، د ملکي سړي وروره که چیرې سرحد اوس میلاد دی، د ایران شی را روان دی، موږ تاسو ټوله خبر په هرات کې شی په نیم قیامت دی، دلته په 2 قیامت دی. د لښکرګاه ښار اوسیدونکی حافظ رفیع الله وایي هغه کسان باید په جدي ډول مجازات شي چې احتکار کوي او یا هم د ایران او امریکا ترمنځ د جنگ په پلمه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د لوړېدا لپاره زمینه برابروي. ولایت نور هم کوښښ وکړي لکه څنګه چې اوس هم موږ ډېر میندوی دوی کړي دي، ځکه چې ځینې شواهد شته چې د ځینې دکانداران دکانونه یې تړلي دي، کور یې ودان. بیا هم موږ ډېره مننه چې کو بیا هم ځینې غواړو چې لا نور هم باید څه وکړي، کوښښ په دې کې وکړي چې خلک هغه خلک چې راګیر کړي چې په لیانه کې د چایو بیې پورته کړي. دا په داسې حال کې دی چې د احتکار مخنیوي او د نرخونو د کنټرول کمیسیون په لښکرګاه ښار کې عملاً کمپاین پیل کړی دی. د خوراکي او غیر خوراکي توکو هغه شرکتونه او دکانونه یې تړلي چې په لوړ نرخ یې توکي پلورل. دې کمیسیون ته د ولایت مقام لخوا جدي ډول دنده سپارل شوې چې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول او احتکار مخنیوي په تړاو چټک اقدامات ترسره کړي.